پروردگار ټول جهان جهان درته سجدي کړي پته زلوز مکه اسمان اسمان درته سجدي کړي پروردگار ټول جهان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد شاه کټوازی د پکتیکا له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده د جمعې مبارکې په ورځ کم وخت دی چې سوال پکې قبلیږي؟ ځینې مولوي صاحبان وایي چې د جمعې په ورځ 1 ساعت وخت دی چې سوال پکې قبلیږي. هغه کم وخت دی؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې ښکار کول له مستي نه ثواب لري که ګناه؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده چې د اذان نه وروسته باید کومه دعا وشي؟ په دې کې شک نشته چې د جمعې مبارکه ورځ په ټولې اونۍ کې د ټولو ورځو سرداره ده، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان یوم الجمعة سید الایام، د جمعې مبارکه ورځ د ټولو ورځو سرداره ده. پاتې شوه چې د جمعې په مبارکه ورځ کې په کم وخت کې دعا قبلیږي د دې تعین نه دی شوی. علماو دا لیکلي چې د دې تعین نه دی شوی، لکن راجح قول دا دی چې دا د جمعې په مبارکه ورځ کې 3 وروستني ساعتونه دي، او علماو او محدثینو لیکلی دي چې په دې 3 ساعتونو کې بیا وروستنی ساعت دی چې هغه د مازدیګر د مانځه نه وروسته دی. اگر که ځینې علماو ځینې اساتذه و نور وختونه هم لیکلي، اما څومره مطالعه چې ما کړې ده محدثینو دا لیکلي چې د جمعې په مبارکه ورځ کې 3 وروستني ساعتونه دي، او په دې 3 وروستني ساعتونو کې وروستنی ساعت دی چې هغه د مازدیګر د مانځه نه وروسته راځي. او ښکار خو چې کوي د مستي نه کوي، خو زه ورته حرام نشم ویلی که یو سړی د مستي نه ښکار کوي که هسې کوي چې زه ووایم دا کار یې صحیح نه دی. ښکار ته علماو مباح ویلی دي. او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم چې د بخاري حدیث دی. راوي د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دا ووایي کله چې د اذان آواز واوري ای الله د دې پوره بلنې ربه، اللهم رب هذه الدعوة التامة، او د دې قائم مانځه ربه، والصلاة القائمة، محمد صلی الله علیه وسلم ته وسیله او فضیلت ورکړي، آتی محمدا الوسیلة والفضیله، او هغه مقام محمود ته ورسوي د کوم چې ورسره تا وعده کړي، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنې څوک چې د اذان نه وروسته دغه دعا وکړي نو د قیامت په ورځ به د ده دپاره زما شفاعت لازم شي. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت در ورسیږي.